یاره والله ما خو د مشرانو د خولې نه اورېدلي چې یاره دا ښځې د ګبین په شان د خوږۍ یا خو دا به دومره هم خوږه نه چې سړی 24 غنټې چارج ته پروت دی دا امیر صاحب 24 غنټې چارج ته پروت دی اړو مړېږي نه دا به ډېره زیاته خوږۍ نه یار یا امیر صاحب قیامت را نږدې دی زری زری حساب سره کېږي له خاص باغ مونږ سره هم کنیکټ که صحیح ده والله که کمه شي یعنې یو ویسلې باټۍ ته که کمه شي زه ذموار یم صحیح ده او بس هر ټیم چارج ته پروت خو لږ غونتې زمونږ هم خیال ساته خاص باغ مونږ ته هم لږ کنیکټ که کنو که ها ستا نه خوا څنګه چوپلې هم جوړ کړی دی والله چې ته مخکې هم داسې وې که نه اوس یې داسې که یار زه خو کمزور یم او که چېرته دغه شانتې سړي نه چوپلې هم جوړېږي نو زه بیا واده ماده نه کوم صحیح ده توبه الله توبه یاره امیر صاحب پته نشته که نه چې کوم تعویض دې کړی دی یا دی په کوم مولا په کوم بابا دې لاسونه ایښي دي یار والله د دې امیر صاحب د لاسه زه ملا په درد باندې مخته شوی یم مهرباني وکړئ په تاسو کې څوک مالداره شته چې په یورپي ملکونو کې اوسېږي ما اورېدلي چې د هغه د دوایانو ډېرې زیاتې قیمتي چې ما له د ملا د درد درمل راولېږي شته ما سره بیا رابطه وساتئ صحیح ده والله یو جهان لمنه وي ها او امیره الله دې کون کا یا دې الله دا انا الله مو جوړه سالمه سلامته ساته پساسم کونډې ته نږدې ځکه چوپلې هم یې دنه جوړ کړي